السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل نمبران د ټول عمر لپاره سیو کړئ. یعنې ملګرو ستاسو په موبایل کې تاسو سره لازمي نمبران دي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې هغه دې ستاسو سره د ټول عمر لپاره پراته وي، یعنې د ټول عمر لپاره یې سیو کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو وخت تاسو لاړ شئ په پلی سټور ته. په پلی سټور کې ملګرو دغه کنټیکټ بیک اپ اپس په نامه دغه اپس تاسو لیدلی شئ. دغه اپس به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم ګوره د دې کوم مین انټرفیس یې دغه رقم دی تاسو سره اړوي. دغه رقم ګوره ملګرو تاسو اول اپشن دلته وینئ بیک اپ. تاسو به راشئ په بیک اپ باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په بیک اپ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم بیک اپ ده او فارمیټ ده. ملګرو کوم نمبران چې تاسو سیووئ دغه تاسو په ایمیل کې سیووئ، دغه رقم ډیوایس میموري کې سیووئ او کې پرنټوئ. نو ملګرو که چیرې تاسو ایمیل نه درلودی، بیا به دغه رقم تاسو راشئ ډیوایس میموري به ووایي او دغه رقم کوم چیرې پرنټول نو پرنټ به ووایي. نو ګوره ملګرو زه اوس دلته ډیوایس میموري وښیم. دغه رقم فارمیټ ته چې راشئ په وي سی اف فایل کې سیوئ او که په پی ډي اف کې. نو ملګرو ګوره زه دلته پی ډي اف فایل وښیم. کله چې زه پی ډي اف فایل وښیم، دغه رقم دلته تاسو ته ګوره بیک اپ اپشن تاسو وینئ، یعنې د بیک اپ بټن تاسو وینئ. تاسو په کریټ بیک اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دلته که هر رقم اپشن تاسو ته راغلی هغه به تاسو الاو کړئ. هغه چې تاسو الاو کړئ، ګوره پلیز ویټ، یعنې هر څو نمبران چې د هغو ټول بیک اپ تاسو ته جوړېږي. ګوره بیک اپ چې و هغه جوړ سو. دغه رقم کوم بیک اپ چې تاسو جوړ کړئ او دغه رقم به ګوره بېرته تاسو راشئ په بیک اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بیک اپ باندې کلیک وکړئ، وایي سلیکټ پلیز اوپن فایل، دغه رقم شیر فایل او ډیلیټ فایل. نو دلته به ګوره زه ورته وایم ملګرو دغه فایل زه به تاسو ته اوپنوم. نو کله چې زه په اوپن فایل باندې کلیک وکړم، ګوره ملګرو زما ټوټل کم بیک اپ چې و د میسجان د نمبرانو ټوټل بیک اپ یې دلته د ماته کښېښوی، یعنې ټوټل نمبران یې ماته سیو کړو. نو په دغه ذریعه سره تاسو کولی شئ چې د خپل نمبرانو بیک اپ جوړ کړئ. کله چې بیا له تاسو هغه نمبران ډیلیټ شي، نو په دغه ذریعه دلته به بیک اپ به تاسو ته ایښیي. نو بیک اپ کې بیرته تاسو کولی شئ چې هغه ډېر په اسانه سره تاسو ترلاسه کړئ. نو ملګرو دغه ډېر خوندور اپشن او ډېر خوندور اپلیکیشن و. که چیرې تاسو غواړئ چې خپل میسجان دي خپل نمبران دي له تاسو څخه نه ډیلیټېږي، نو دغه طریقه باید تاسو خامخا باندې استعمال کړئ، ځکه زیاترو خلکو دا پوښتنه هم کړې وه چې موږ ته نمبران ډیلیټېږي او دغه رقم موږ ته خپل نمبران غواړو سیو کړو چې بیا له موږ څخه نشي ډیلیټ. ګوره ملګرو یوه ویډیو له مخه ما جوړه کړې وله، ما درته ویل ما تاسې په ګوګل ډرایو کې هم ښوولی شئ او دغه رقم ته تاسو فایل هم سیوولی شئ په پی ډي اف فایل کې. نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. او ملګرو که تاسو هرې ویډیو ته ضرورت لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.